قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو په سلامونه مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ به یاست پوهیږم چې تاسې به د ریاضي خپرونې لیدو ته په تمه یاست خو مخکې له دې چې نوی درس پیل کړو له تاسې څو پوښتنې کوم او هغه دا چې مثلثاتي مساوات په څو ډوله دی او بل دا چې آیا کله مو د مثلثاتي مطابقت نوم اورېدلی که اورېدلی به وي کوم ډول مساوات ته ویل کیږي دا او دې ته ورته پوښتنو ته به په دې درس کې ځوابونه پیدا کړو لومړی به د زده کړې موخه وګورو چې په دې درس کې په کومه موضوع خبرې کوو. د زده کړې موخه زده کوونکي به د درس تر پای وکولی شي چې مثلثاتي مطابقتونه وپیژني. په دې پوه شو چې په دې درس کې کومې موضوعګانې لولو او زده کوو به خو له دې مخکې دوه مثلثاتي مساواتونه ګورو. څرنګه چې موږ ته د ساین مربع د ایکس جمع کوساین مربع د ایکس مساوي یو او ساین د ایکس منفي یو مساوي صفر دوه مثلثاتي مساواتونه راکړل شوي دي دا چې له یو بل سره کوم توپیر لري نو په دواړو مساواتونو کې د ایکس زاویې پر ځای څو قیمتونه وضع کوو. که چیرې په ساین مربع د ایکس جمع کوساین مربع د ایکس مساوي یو مساوات کې د ایکس پر ځای 45 درجې وضع کړو نو ساین مربع د 45 درجو جمع کوساین مربع د 45 درجو مساوي یو لاسته راځي. په دې پوهیږو چې د 45 درجو ساین او کوساین له جذر 2 پر 2 سره مساوي دی نو د هغوی پر ځای قیمت لیکو چې جذر د 2 پر 2 کل مربع جمع جذر د 2 پر 2 کل مربع مساوي یو لاسته راغی. د مربع کولو وروسته لرو چې 2 پر 4 جمع 2 پر 4 مساوي یو. لیدل کیږي چې د دواړو کسرونو مخرجونه سره مساوي دي نو د مساوي مخرجونه یو مخرج نیسو او صورتونه سره جمع کوو چې 4 پر 4 مساوي یو کیږي. د اختصارولو وروسته یو مساوي یو پلاس راځي. ومو لیدل چې د مساوات دواړه خواوې برابرې شوې. دا ځل ایکس ته 10 درجې قیمت ورکو چې ساین مربع د 10 درجې جمع کوساین مربع د 10 درجې مساوي یو. اوس د ساین د 10 درجې او کوساین د 10 درجو پر ځای قیمتونه وضع کوو چې یو پر 2 کل مربع جمع جذر د 3 پر 2 کل مربع مساوي یو کیږي. د ساده کولو وروسته یو پر 4 جمع 3 پر 4 مساوي یو لاسته راځي. بیا هم لیدل کیږي چې د دواړو کسرونو مخرجونه سره مساوي دي نو د مساوي مخرجونه یو مخرج نیسو او صورتونه سره جمع کوو چې 4 پر 4 مساوي یو کیږي. د اختصارولو وروسته یو مساوي یو پلاس راځي. او په همدې ترتیب که چیرې ایکس ته 0 قیمت ورکړو نو ساین مربع د 0 درجې جمع کوساین مربع د 0 درجې مساوي یو. بیا هم د ساین د 0 او کوساین د 0 پر ځای قیمتونه وضع کوو چې 0 مربع جمع یو مربع مساوي یو کیږي. د توانونو له رفع کولو وروسته 0 جمع یو مساوي یو کیږي او په پایله کې یو مساوي یو پلاس راځي. بیا هم لیدل کیږي چې د مساوات دواړو خواوې سره برابرې شوې یعنی مساوات ورباندې صدق وکړ. اوس په ساین د ایکس منفي یو مساوي 0 مساوات کې د ایکس زاویې پر ځای څو قیمتونه وضع کوو. لومړی ایکس مساوي 45 درجې په پام کې نیسو یعنی ساین د 45 درجې منفي یو مساوي 0. اوس د ساین د 45 درجې پر ځای قیمت وضع کوو یعنی جذر د 2 پر 2 منفي یو مساوي 0. اوس د مساوات کیڼ لوري کې د 45 درجو پر ځای د ساین قیمت وضع کوو چې جذر د 2 پر 2 منفي یو مساوي 0 کیږي. د ساده کولو وروسته جذر د 2 منفي 2 پر 2 مساوي 0 پلاس راځي. لیدل کیږي چې د کیڼ لوري قیمت د ښي لوري له قیمت سره مساوي نه دی. په پایله کې ویلی شو چې ساین د 45 درجې منفي یو خلاف د 0 دی او په همدې ډول که چیرې ایکس ته 10 درجې قیمت ورکړو بیا هم د مساوات کیڼ لوري کې د 10 درجو پر ځای د ساین قیمت وضع کوو. ساین د 10 درجې منفي یو مساوي 0. بیا هم د مساوات کیڼ لوري کې د 10 درجو پر ځای د ساین قیمت وضع کوو چې عبارت دی له یو پر 2 نو یو پر 2 منفي یو مساوي 0 کیږي. د ساده کولو وروسته منفي یو پر 2 مساوي 0 پلاس راځي. لیدل کیږي چې د مساوات کیڼ لوري قیمت د مساوات د ښي لوري له قیمت سره مساوي نه دی نو په پایله کې ویلی شو چې ساین د 10 درجو منفي یو خلاف د 0 دی یعنی بیا هم مساوات ورباندې صدق ونه کړ. او په همدې ترتیب سره که چیرې ایکس ته 90 درجې قیمت ورکړو نو لرو چې ساین د 90 درجې منفي یو مساوي 0. بیا هم
د 90 درجو پر ځای د ساین قیمت چې عبارت دی له 1 څخه وضع کړو چې 1 منفي 1 مساوي 0 کیږي د ساده کولو وروسته 0 مساوي 0 په لاس راځي په پایله کې معلومه شوه چې ساین د 90 درجې منفي 1 مساوي 0 شو یعنی کله مو چې د x زاویې پر ځای 90 درجې وضع کړ د مساوات دواړو خواوې برابرې شوې ومولیدل چې لومړي مساوات د x په هر قیمت کې صدق وکړ او دویم مساوات د x په هر قیمت کې صدق ونه کړ یعنی x په یو خاص قیمت سره د مساوات دواړو خواوې برابرې شوې دې پایلې ته رسیږو چې مثلثاتي مساوات هم په دوه برخو ویشل کیږي راځئ چې ویې ګورو مثلثاتي مساوات په دوه ډوله دی مثلثاتي مطابقتونه مثلثاتي معادلې ګرانه زده کوونکو په دې پوه شوئ چې مثلثاتي مساوات په دوه ډوله دی خو په دې درس کې به د مساوات یو ډول چې د مثلثاتي مطابقت څخه عبارت دی ولولو دا چې کوم ډول مساوات دی په ګډه یې ګورو مثلثاتي مطابقت هغه مثلثاتي مساوات ته ویل کیږي چې د زاویې په هر قیمت سره صدق وکړي ګلونو زده کوونکو زده مو کړل چې مثلثاتي مطابقت کوم ډول مساوات ویل کیږي په یاد ولرئ چې په مثلثاتو کې مثلثاتي مطابقتونو ته اساسي رابطې هم ویل کیږي دا چې دا رابطې په کوم ډول دي په ګډه یې ګورو ښه دقت وکړئ د مثلثاتو اساسي رابطې عبارت دی له ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا مساوي 1 همدارنګه 1 جمع تانجانت مربع د الفا مساوي سیکنډ مربع د الفا او 1 جمع کوتانجانت مربع د الفا مساوي کوسیکنډ مربع د الفا سره همدارنګه په مثلثاتو کې فرعي رابطې عبارت دی له ساین د الفا ضرب د کوسیکنډ د الفا مساوي 1 کوساین د الفا ضرب د سیکنډ د الفا مساوي 1 تانجانت د الفا ضرب د کوتانجانت د الفا مساوي 1 او په ورته ډول ساین د الفا مساوي 1 پر کوسیکنډ د الفا کوساین د الفا مساوي 1 پر سیکنډ د الفا او همدارنګه تانجانت د الفا مساوي 1 پر کوتانجانت د الفا سره کیږي همداشان کوتانجانت د الفا مساوي کیږي له 1 پر تانجانت د الفا سره سیکنډ د الفا مساوي کیږي له 1 پر کوساین د الفا سره او بالاخره کوسیکنډ د الفا مساوي کیږي له 1 پر ساین د الفا سره ډیر ښه دلته د ټولو رابطو ثبوت کولو ته اړتیا نشته خو د دې لپاره چې پرې ښه پوه شئ اساسي رابطې درته ثبوتوم اول به دا وګورو چې ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا مساوي 1 څنګه لاسته راځي تاسې هم ثبوت له ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ تر څو په راتلونکي ورڅخه ګټه واخلئ لومړی د قایم مختصاتو په سیستم کې د سی او او آر یوه دایره رسموو یعنی مرکز او او شای آر ده اوس د دایرې د محیط ای ټکی د دایرې له مرکز یعنی او سره نښلوو چې آر شوه لاسته راځي دا ځل د ای له ټکي څخه د ایکس په محور یو عمود رسموو چې د بي په ټکي کې قطع کوي په پایله کې لیدل کیږي چې په دایره کې د ای او بي قایم ځای مثلث رامنځته شو څرنګه چې الفا د مثلث یوه حاده زاویه ده او د دایرې مرکزي زاویه هم ده مخامخ زاویه یې وای او مجاوره یا ګاونډۍ زاویه ایکس ده اوس د همدې زاویې ساین پیدا کوو او پوهیږو چې ساین د مخامخ زاویې او وتر د اوږدوالي له نسبت څخه لاسته راځي نو لیکو چې ساین د الفا مساوي وای پر آر سره دی په همدې ډول د الفا زاویې کوساین پیدا کوو یعنی د مجاورې زاویې او وتر د اوږدوالي ترمنځ نسبت لاسته راوړو چې کوساین د الفا مساوي ایکس پر آر کیږي دا چې موږ او تاسې د فیثاغورس د قضیې سره بلد یو چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم زاویو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي ده یعنی x مربع جمع y مربع مساوي r مربع سره اوس د ثبوت لپاره د مساوات دواړه خواوې په r مربع ویشو چې x مربع پر r مربع جمع y مربع پر r مربع مساوي r مربع پر r مربع لاسته راځي چې د طاقت د قوانینو په مرسته کولی شو د صورت قاعده د مخرج په قاعدې د تقسیم په حالت کې ولیکو او د مساوي توانونو څخه ورته یو توان لیکو یعنی x پر r کل مربع جمع y پر r کل مربع مساوي 1 کیږي مخکې مو پیدا کړل x پر r د الفا زاویې کوساین او همدارنګه y پر r د الفا زاویې ساین دی نو د قیمتونو په وضع کولو سره لیکلی شو چې کوساین د الفا کل مربع جمع
ساین د الفا کل مربع مساوي 1 لاسته راځي. پام مو وي چې ساین د الفا کل مربع له ساین مربع د الفا سره مساوي دی، نو په پایله کې ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا مساوي 1 لاسته راغی چې د مثلثاتي مطابقت په نوم یادیږي. قدرمنو لیدونکو، د دې مثلثاتي مطابقت څخه د ریاضیاتو په ډیرو برخو کې کار اخیستل کیږي. اوس به هم درته د دویمې اساسي رابطې ثبوت وکړم. تاسو هم ښه ځیر شئ چې په ثبوت یې پوه شئ. لومړی د قایم مختصاتو په سیستم کې د سی او او آر یوه دایره رسموو، یعنی مرکز یې او او شای آر ده. اوس د دایرې د محیط ای ټکی د دایرې له مرکز یعنی او سره نښلوو چې آر شا لاسته راځي. دا ځل د ای له ټکي څخه د ایکس په محور یو عمود خط رسموو چې د بی په ټکي کې یې قطع کوي. په پایله کې لیدل کیږي چې په دایره کې د ای او بی قایم الزاویه مثلث رامنځته شو. لکه څنګه چې الفا د مثلث یوه حاده زاویه ده چې مخامخ زاویه وای او مجاوره یا ګاونډی زاویه ایکس ده. اوس د همدې زاویې تانجان پیدا کوو او پوهیږو چې تانجان د مخامخ زاویې او مجاورې زاویې له نسبت څخه لاسته راځي. نو لیکو چې تانجان د الفا مساوي وای پر ایکس سره کیږي. په همدې ډول د الفا زاویې سیکنډ پیدا کوو، یعنی د وتر او مجاورې زاویې ترمنځ نسبت لاسته راوړو چې سیکنډ د الفا مساوي آر پر ایکس کیږي. اوس یو ځل بیا د فیثاغورس قاعدې لیکو چې ایکس مربع جمع وای مربع مساوي آر مربع څخه عبارت ده. د ثبوت لپاره د مساوات دواړه خواوې په ایکس مربع ویشو چې ایکس مربع پر ایکس مربع جمع وای مربع پر ایکس مربع مساوي آر مربع پر ایکس مربع لاسته راځي. د لومړي حد د ویش حاصل یو سره مساوي کیږي او وای مربع پر ایکس مربع د طاقت د قانون له مخې د وای پر ایکس کل مربع په شکل لیکو. په همدې ډول د مساوات په ښي خوا کې آر مربع پر ایکس مربع د طاقت د قانون پر اساس د آر پر ایکس کل مربع په شکل لیکو چې یو جمع وای پر ایکس کل مربع مساوي آر پر ایکس کل مربع لاسته راځي. څرنګه چې وای پر ایکس د تانجانت الفا قیمت دی او همدارنګه آر پر ایکس د سیکنډ الفا قیمت دی، نو په دې رابطه کې یې وضع کوو. دا رابطه په دې شکل هم لیکلی شو چې یو جمع تانجانت مربع د الفا مساوي سیکنډ مربع د الفا، چې دا هم د مثلثاتي مطابقت په نوم یادیږي. ګلونو زده کوونکو، په دې هیله چې تر دې ځایه مو لوستل شوي موضوعات ښه زده کړي وي. اوس هم د یوې لنډې دمې پر لور ځو. له دمې وروسته د درس پاتې برخه له یاده مه باسئ، له موږ سره پاتې شئ. د ریاضي خپرونې دوام ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست او ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شول. د دمې وړاندې مو وویل چې د درېیمې اساسي رابطې ثبوت درته کوم، نو د وعدې سره سم ځو او د بل مثلثاتي مطابقت ثبوت ګورو. درېیمه رابطه هم د لومړۍ او دویمې رابطې په څېر لاسته راوړو چې په دې قایم الزاویه مثلث کې د مجاورې زاویې او مخامخ زاویې ترمنځ نسبت ته کوتانجانت ویل کیږي. نو لیکو چې کوتانجانت د الفا مساوي ایکس پر وای کیږي. په همدې ډول د الفا زاویې کوسیکنډ پیدا کوو چې د وتر او مخامخ زاویې له نسبت څخه لاسته راځي، یعنی کوساین د الفا مساوي آر پر وای کیږي. د دې رابطې د ثبوتولو لپاره هم د فیثاغورس د قاعدې څخه چې له ایکس مربع جمع وای مربع مساوي آر مربع څخه عبارت ده ګټه اخلو. د مساوات دواړه خواوې په وای مربع ویشو چې ایکس مربع پر وای مربع جمع وای مربع پر وای مربع مساوي آر مربع پر وای مربع لاسته راځي. د طاقت د قوانینو په مرسته کولی شو چې ایکس مربع پر وای مربع د ایکس پر وای کل مربع په شکل ولیکو. د وای مربع پر وای مربع حاصل له یو سره مساوي کیږي. په همدې ډول د مساوات په ښي خوا کې هم د طاقت له قانون څخه ګټه اخلو او لیکو چې آر پر وای کل مربع. مخکې مو د الفا زاویې کوتانجانت او کوسیکنډ پیدا کړل چې کوتانجانت د الفا مساوي ایکس پر وای او کوساین د الفا مساوي آر پر وای کیږي. د دې قیمتونو په وضع کولو سره یو جمع کوتانجانت د الفا کل مربع مساوي کوساین د الفا کل مربع رابطه لاسته راځي. په پایله کې مو یو جمع کوتانجانت مربع د الفا مساوي کوساین مربع د الفا مثلثاتي مطابقت پیدا کړ.
ګرانو زده کوونکو د خپرونې په جریان کې تل هڅه وکړئ چې مهم ټکي در سره نوٹ کړئ. اوس هم د دې لپاره چې مثلثاتي مطابقتونه مو ښه زده شي بل مثال درته حلوم. ښه ځیر شئ. مثال لاندې مثلثاتي مطابقت ثبوت کړئ. د دې مطابقات د ثبوتولو لپاره د کیڼ لوري څخه ښی لوری لاسته راوړو. لیدل کیږي چې د مساوات په کیڼ لوري کې دوه کسرونه د جمع په حالت کې راکړل شوي دي. د دواړو لپاره مشترک مخرج نیسو او کسرونه سره جمع کوو. د مشترک مخرج لپاره د دواړو کسرونو مخرجونه سره ضربو چې کوساین د ایکس ضرب د یو جمع ساین د ایکس کیږي. اوس دا مشترک مخرج د لومړي کسر په مخرج ویشو چې د ویش حاصل یو جمع ساین د ایکس کیږي. وروسته په صورت کې ضربو یعنی یو جمع ساین د ایکس ضرب د یو جمع ساین ایکس. او په همدې ډول دا مشترک مخرج د دویم کسر په مخرج ویشو چې د ویش حاصل کوساین د ایکس لاسته راځي. دا لاسته راغلی حاصل له صورت سره ضربو یعنی کوساین د ایکس ضرب د کوساین د ایکس. اوس په صورت کې د ضرب عملیه ترسره کوو یعنی د لومړي قوس هر حد د دویم قوس په دواړه حدونو کې جلا جلا ضربو چې یو ضرب یو له یو سره مساوي کیږي، یو ضرب ساین ایکس له ساین ایکس سره مساوي کیږي. همدارنګه د ساین ایکس د ضرب حاصل له یو سره ساین ایکس کیږي. همدارنګه د دواړو قوسونو د دویمو حدونو یعنی ساین ایکس ضرب ساین ایکس حاصل له ساین مربع د ایکس سره مساوي کیږي او د کوساین د ایکس ضرب د کوساین د ایکس د ضرب حاصل له کوساین مربع د ایکس سره مساوي دی په ورته مخرج سره. په صورت کې ورته مثلثاتي نسبتونه سره جمع کوو یعنی د ساین ایکس جمع ساین ایکس حاصل له 2 ساین ایکس سره مساوي کیږي. او همدارنګه د لومړی اساسي رابطې په مرسته کولی شو چې ساین مربع د ایکس جمع کوساین مربع د ایکس پر ځای یو ولیکو. یو او یو سره جمع کو چې مساوي کیږي له 2 جمع 2 ساین د ایکس پر کوساین د ایکس ضرب د یو جمع ساین ایکس. په صورت کې 2 مشترک نیسو یعنی 2 ضرب د یو جمع ساین د ایکس پر کوساین د ایکس ضرب د یو جمع ساین ایکس. په واضح ډول معلومیږي چې یو جمع ساین د ایکس په صورت او مخرج کې مشترک فکتور دی چې له یو بل سره اختصاروو چې 2 پر کوساین د ایکس لاسته راځي. څرنګه چې د کوساین معکوس مثلثاتي نسبت له سیکنډ څخه عبارت دی نو د کوساین پر ځای معکوس لیکو چې له 2 سیکنډ د ایکس سره مساوي کیږي. په پایله کې مو د مساوات له کیڼ لوري څخه ښی لوري لاسته راوړ. پوه شوئ چې په کوم ډول مو د مساوات د یوې خوا څخه بله خوا لاسته راوړه؟ اوس هم راځئ د همدې موضوع اړوند بل مثال درته کار کړم. مثال لاندې مثلثاتي مطابقت ثبوت کړئ. د ثبوت لپاره د مساوات د کیڼ لوري څخه ښی لوري پیدا کوو. د تیرو درسونو څخه پوهیږو چې ساین د 2 الفا مساوي کیږي له 2 ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا سره. او په همدې ډول کوساین د 2 الفا مساوي کیږي له 2 کوساین مربع د الفا منفي یو سره. دلته د دې دوو رابطو څخه کار اخلو یعنی د صورت په افاده کې د ساین د 2 الفا پر ځای 2 ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا لیکو چې ساین د الفا جمع 2 ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا او د مخرج په افاده کې د کوساین د 2 الفا پر ځای 2 کوساین مربع الفا منفي یو لیکو یعنی یو جمع کوساین د الفا جمع 2 کوساین مربع د الفا منفي یو. اوس په مخرج کې یو له منفي یو سره ختمو چې ساین د الفا جمع 2 ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا پر کوساین د الفا جمع 2 کوساین مربع د الفا لاسته راځي. اوس هم په صورت کې ساین د الفا مشترک حد نیسو یعنی ساین د الفا ضرب یو جمع 2 کوساین د الفا او په مخرج کې کوساین د الفا مشترک حد نیسو یعنی کوساین د الفا ضرب یو جمع 2 کوساین د الفا. دا چې په صورت او مخرج کې یو جمع 2 کوساین د الفا ګډ ضربي عامل دی یو له بل سره اختصاروو چې ساین د الفا پر کوساین د الفا تشکیل شو. او پوهیږو چې د ساین او کوساین له نسبت څخه تانجانت لاسته راځي نو د دې کسر پر ځای تانجانت د الفا لیکو. په پایله کې مو د کیڼ لوري څخه ښی لوري پیدا کړ. څو مثالونه مو درته حل کړل او تل هڅه کوو چې د یوې موضوع اړوند مسایل په مختلفو طریقو سره درته حل کړو ترڅو ښه پرې پوه شئ. راځئ بل مثال هم حل کړو. مثال د تانجنت ای جمع کوتانجنت ای افاده ساده کړئ. په پوښتنه کې غوښتل شوي چې د تانجنت ای جمع کوتانجنت ای افاده ساده کړو. د حاصل د پیدا کولو لپاره د تانجنت ای پر ځای ساین د ای پر کوساین د ای لیکو او په همدې ډول د کوتانجنت ای پر ځای کوساین د ای پر ساین د ای لیکو. اوس دواړه کسرونه له یو بل سره جمع کوو
چې د مشترک مخرج د پیدا کولو لپاره د دواړو کسرونو مخرجونو سره ضرب وروسته دا مشترک مخرج د هر کسر په مخرج ویشو او د ویش حاصل له اړوند سرعت سره ضرب او د جمع په حالت کې لیکو چې ساین د ا ضرب د ساین د ا جمع کوساین د ا ضرب د کوساین د ا پر ساین د ا ضرب د کوساین د ا لاسته راځي. که چیرې په صورت کې د ضرب عملیه ترسره کړو ساین مربع د ا جمع کوساین مربع د ا پر ساین د ا ضرب د کوساین د ا حاصلیږي. دا چې ساین مربع د ا جمع کوساین مربع د ا له یو سره مساوي کیږي نو پر ځای قیمت لیکو چې یو پر ساین د ا ضرب د کوساین د ا تشکیل شو. د کسر د خواصو له مخې کولی شو چې صورت او مخرج په عین عدد کې چې د صفر خلافي ضرب او یا هم تقسیم کړو. نو د ځواب د پیدا کولو لپاره صورت او مخرج په دوه کې ضرب لیدل کیږي چې په مخرج کې د ساین د 2 الفا قیمت ترلاسه شو. نو پر ځای ساین د 2 ا لیکو څرنګه چې د ساین معکوس کوسیکند دی نو په پایله کې لیکو چې تانجانت ا جمع کوتانجانت ا مساوي کیږي له 2 کوسیکند 2 ا سره. قدرمنو لیدونکو د درس د پای شیبو ته رارسیدلی یو خو مخکې له دې چې له تاسو څخه اجازه واخلم وبګورو چې په دې درس کې مو کومې موضوعګانې زده کړې. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې هغه مثلثاتي مساوات چې د زاویې په هر قیمت سره صدق وکړي مثلثاتي مطابقت بلل کیږي. د مثلثاتو اساسي رابطې عبارت دي له ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساوي یو جمع تانجانت مربع الفا مساوي دی له سیکند مربع الفا سره یو جمع کوتانجانت مربع الفا مساوي دی له کوسیکند مربع الفا سره. دا اوس زموږ درس چې تاسو ته مو وړاندې کړ. تر بیا چې د یو نوي درس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. ښې چارې.